درود شریف وایست. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موږ چې په طالبۍ کې قدرمنو نحو ویل، انګلیسي کې ګرامر ورته ویل کېږي. د عربي ژبې د پوهاوي لپاره چې یوه کلمه په زور باندې راغلي، په پیش یې مه وایه، په پیش راغلي په زیر یې مه وایه. نحو او صرف په دې کې یو کتاب د النحو الواضح په نامه باندې سته. په نورو کتابو کې هم دا شعر سته: من سهر الليالي بقدر الكد من طلب العلا، سهر الليالي بقدر الكد تكتسب المعالي. که څوک غواړي چې د ژوند په ژوند کې لوړو مرتبو او درجو ته ورسیږي، غوښتنه او طلب هم د دې کوي، نو شپې دې رونې کړي. د کوشش او د زحمت په اندازه باندې انسان ته درجه ورکول کېږي. د کانکور امتحان ورکول سو، پلانکي ولایت والا اول نمرګي وړله. د پلانکي پوهنځي څخه انجنیري پوهنځي څخه شاګردان فارغ سوله. د ټولې پوهنځي په سطح پلانکي اول نمره وختي. د ټوله جنوبي غرب حوزې په سطح د قرات سیالي جوړه سوله. پلانکي نفر په د سیالۍ کې د سیرت یا د قرات اول نمره راغلی. قدرمنو، د الله په حضور کې هم یا اول نمره و، دوم نمره و، دریم نمره به خامخا وي. او موږ او تاسو چې د چهارشنبې په ورځ په دې شپه د اوس ماښام چې راجمع کېږو، الله ته جرګه یو، الله ته ننوات ته راغلي یو، الله ته زارۍ کوو چې ربه زموږ درجې را لوړې که، خطا یو مو را معاف که، او پر هر قدم باندې یوه نیکي راکه. خود به پر تا باندې دوړه کېږي، یو څوک په خبره درته کوي، یو څوک په دې زیروي. د یو چا د برخورد ښه برخورد سره به مخامخ کېږي، د یو چا د بد چلند سره به مخامخ کېږي. د دې ټولو به پروا نه کوي. راځې به وخت به ورکوې، ګرمي به ګالې او زحمت به ګالې، الله رب العزت به بیا درجې ته تا رسوي. او که درجه هم چا نه ترلاسه کوله، پروا نه لري. په سیم کې 80 کسه دي، وایي زه دې 80م نمره راسمه، څه پروا کوي؟ نو دا شاګرد په ټولګۍ کې یا په سیم کې په کلاس و درجه کې هسې مازې وخت تېروي. استاد هم ورسره په عذابي، اداره هم ورسره په عذابي. موږ او تاسو چې راځو، الله رب العزت د رضا لپاره یو نیت مو دا دی چې ربه درجه را لوړه که. دلته را جرګه سوي یو، دلته مرکه راغلي، الله رب العزت خوشحاله کوو. او د علماو د اسلافو د ښو خلکو خبرې اورو. هغوی خو ولاړل، د دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. ښه انسانان وه. نن مې د شاګردانو ته یو قصه وویله. 2 کسان دي د ابراهیم په نامه، یو ابراهیم تمیمي او یو ابراهیم نخعی دی رحمهم الله تعالی. دا یو ابراهیم تمیمي رحمه الله تعالی دا هم د کوفې اوسېدونکی و، او ابراهیم نخعی هم د کوفې اوسېدونکی و. دواړه بزرګان و، دواړه څه خلک و. یو د حدیثو امام و، بل بیا د فقه و د تصوف امام و. باچا فیصله وکړه چې ابراهیم نخعی به نیسم، بندي کوم به یو څه خبرې تر خپل معیار و اندازې زیاتې کړي دي. شرطه و عسکر یې ورواستوله، تلاش چې وکړي. د دغه ابراهیم کور ته رالی چې د ابراهیم تمیمي نومیږي رحمه الله تعالی، یا تیمي رحمه الله تعالی دغه نومیږي. ده ته ویل: ته ابراهیم دی پوه سو چې دغه باچا خو په ما پسې نه ګرځي، په بل ابراهیم پسې چې نخعی دی رحمه الله تعالی په هغه پسې ګرځي. باره د ځان سره فکر وکړي، ول څه پروا کوي، هغه هم د کوفې اوسېدونکی دی، یا ملګري و انډیوال دی، زم اوسېدونکی یم. د هغه پر ځای چې باچا او عسکر شرطه ما ونیسي، ځان یې په لاس ورکړي. باچا هم کوټه کلب کوي، محبس و بندیخانې ته یې ورواچوئ. 4 دیوالونه وه، بام و چت یې نه و، سربیرن چت یې نه و. ډېر وخت یې تېر کړي. وخت یې مور د ملاقات دپاره راله چې وویني. ډېر ځای پسې و، په دا کوټه کلپۍ کې پسې وفات شو. دغسې انسانان الله خوشحاله کوي، او دغسې انډیوالانو ته انډیوالان ویل کېږي چې ما هغه دې نسي بندي، زه دې بندي سم. ډېرې خبرې سته، خو خپل مقصود ته راځم. قدرمنو، امام غزالی رحمه الله تعالی
خپل شاګرد ته وصیت او نصیحت دواړه کوي او په ټینګار ورته کوي چې ګوره د ډېرو شیانو سره پام کوه، درجې به دې لوړې سي، عند الله به مقبول سي، د الله په وړاندې به ښه انسان در څخه جوړ سي. د مخلوق ته ګریوان څیرې که نه دي مني، مخلوق ته ګریوان څیرې که. غالبا اویا یا 2 واره الله رب العزت خپلو بندګانو ته اعلان کوي چې راسئ رانږدې سئ، زه پر تاسو رحمت کوم. قرآن کریم کې غالبا انشاءالله تعالی 2 یا 2 واره الله رب العزت خپل بنده متوجه کوي چې ته یو څه راسه، زه ډېر درځم. حدیث تاسو اورېدلی دی، د الله رب العزت رسول فرمایي، حدیث قدسی دی غالبا انشاء الله تعالی. الله فرمایي، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي که څوک ماته قرار رالی زه چابک ورځم، که څوک چابک رالی زه په ځغاسته ورځم، که څوک یو ویش رانږدې سو زه 1 ذراع ورنږدې کېږم، 1 بازو او 1 ګز ورنږدې کېږم. الله خدا زاری کوي د مخلوق ته ګریوان څیرې که چې زه ښه سړی نه در سره منې، خو الله ته یوه سجده د شپې په تاریکۍ کې وکړه، الله یې در سره منې، وایي ته زما خوښ بنده یې باله. مخلوق ته اوښکې توی که، سر لڅ که، چغارې ورننواتې و مرکې و جرګې ورته وکړه، بیا دې نه معافوي، وایي ته مست وې، زما زوی دې په موټر ناکه راووالي. خو الله ته یوه سجده وکړه او د سترګو څخه یوه اوښکه توی که چې زه ملامت یم، خدای پاکه ته مې ناراضه کړې او را څخه ناراضه خوشحاله نه، الله دې معافوي. امام غزالی صاحب هم دغه بچی، دغه زوی، دا سټوډنټ، دا شاګرد د ټول عمر لپاره نصیحت هم ورته کوي، وصیت هم ورته کوي او ورته ویلي وه چې 4 کاره مه کوه، 4 کاره وکړه. او 4 کاره چې مه کوه کم کارونه وه؟ یو کار دا و چې د خلکو سره ناکه په هره مسله کې مناظره مه کوه، دلایل مه وایه. 2 کار دا و چې ځان واعظ او نصیحت کوونکی مه جوړوه. او 3 کار دا دی چې ته به یې پرېږدې نه به یې کوې، هغه دا دی چې د امیرانو، سلاطینو، باچیانو سره به ډېر اختلاط نه کوې، ډېر ورسره کښېنې نه. کم باچا ظالم، خونخواره، جابر، خدای ناترسه، آدم کشه، آدم خور، فاسق، فاجر باچا سره به ډېر نه کښېنې او نه به دوی وینې، د لیدلو غوښتنه به هم نه کوې. ولې د باچیانو لیدل، د باچیانو سره ناسته، د دوی سره اختلاط، د دوی سره ناسته پاسته لوی آفت او لوی امتحان دی. ها بچی شاګرده که په دې باندې اخته سولې او باچا دې ولیدې، د باچا ناسته دې اختیار کړله، مبتلا و اخته سولې، نو بیا بل کار وکړه، د باچیانو ډېره ستاینه او صفت مه کوه، وړه مالي مه ورسره کوه، ځکه چې الله رب العزت د فاسق او د فاجر بنده د مدح او د صفت څخه خورا کرکه لري. د یوې خبرې ته تاسو او ځان متوجه کوم، الله ته چې بد ایسي د ظالم مدح او ستاینه بده ایسي، د الله چې بد راځي د ظالم د ستاینې او د صفت څخه بد دی الله رب العزت راځي. او الله ته چې په مبغوضو او بدو کارو کې بد معلومیږي او بد دی ورته مبغوض دی، هغه دا کار دی چې انسان د ظالم صفت او ستاینه کوي. د یو سړي د ملت په لاسو، د ملت په وینو باندې لاس سور دی او ټوله جامه په وینو ککړه ده، بیا هم یو بل څوک راځي د دې ظالم صفت کوي، الله رب العزت ته دغه کار بد ایسي. ځکه چې د الله رب العزت دشمن یو هغه انسان دی چې ظالم دی، یو سودخور دی، یو رشوتخور دی، یو ظالم دی، یو غاصب دی، یو د چا پر ناموس او پر حریم باندې تجاوز کوونکی دی، د اسلامي سرحد او د اسلامي مرز تجاوز کوونکی او تیرونکی انسان چې ور باندې تیریږي، د الله محارم او محرمات ماتوي، د الله رب العزت د نواهیو څخه ځان نه ساتي. الله چې د کومو کارو امر ورته کړی دی دی هغه نه کوي، د کومو کارو څخه چې رامنع کړی دی هغه کوي، دغه انسان هم د الله رب العزت بد ایسي. الله خپل حریم لري، نن په درس کې تیر شو، هر باچا خپل حریم لري. د یو باچا منطقه ده، دې ته به نه ورنږدې کېږي، پیردار ولاړ دی، برج جوړ دی، ټوپک ورسره دی، مسلح خلک ولاړ دي، تلاشي کوي. الله رب العزت هم خپل دغه لري، حفاظتي ساحه لري، الله محارم لري. د الله حفاظتي ساحه او منطقه چې نه بور تیریږي د الله محارم دي، هغه څه چې الله حرام کړي دي په کار مه لره، مې کوه. الله اکبر کبیره. د امام غزالی صاحب ورته وایي که چا د ظالم د ژوند د طول او د بقا لپاره، د ظالم د ښه ژوند لپاره دعا وکړه، لاسونه یې پورته کړله چې خدای پلانکي ته ژوند ورکړه، په حقیقت کې دغه انسان د الله رب العزت په ښکاره نافرماني وکړله. ولې الله چې څوک ناراضه کوي ظالم ته دې دعا کوي. اوس نو فیسبوک والو ته متوجه سي، ظالمان ته دعا کوي، مظلومانو ته نه کوي. د اسلامي نظام په مقابل کې څوک راپورته سوله، خوشحاله دي، وایي ښه دی د اسلامي نظام چپه سي. تر قرآن او تر حدیث خو بل مقدس کتاب د مځکې پر سر، تر مذهب خو د مځکې پر سر بل اسلامي نظام او ښه مذهب موږ لرو نه.
تر دې اخواته بل شی سته نه، تر الهي او د آسماني وحي اخواته بل څه شی سته نه، تر نبوي ارشاداتو اخواته بل څه موږ لرو نه، او تر حنفي مذهب د مذهب اخواته د نورې ښه مسلې موږ لرو نه. ما بیا چې دا نظام چپه کوي ته دې خو به نو ظالم کس به لابد یې نه. دغه ظالم ته دعا کېږي. الله رب العزت نه دا ظالم خوښي نه دعا کوونکي خوښي، د دواړو د عمل څخه کرکه کېږي. او د الله چې د چا سره کرکه سوله بیا به خیر نه وي. الله چې د چا سره واخیستل بیا به خیر نه وي. الله د کومو انسانانو سره اخلي؟ الله یو د سودخور سره نه دی جوړ، او الله رب العزت یو د هغه چا سره نه دی جوړ. حدیث قدسی کې راځي من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب. چا چې زما د دوست سره دشمنی اختیار کړله، الله فرمایي دته د جنگ اعلان دی زما لخوا څخه. په دې افغاني ملت کې ډېر مبارک انسان سته، ډېر مبارک شخصیتونه سته. د افغانان نه دي. ما په وارو وارو په بیانو کې درته ویل چې د بدخشان څخه را شروع ولواج ولسوالي ده. یو عالم تېر سوی دی ولوالجي رحمه الله تعالی 15 ټوکه فتاوای لیکل. فتاوای ولوالجیه په هغه کې د الفتاو کتابتون کې پرته ده. دغه بدخشان دغه څوکې څخه را شروع، بیا د هرات غالبا د کوم ولسوالي ده، انجیل د کوم ولسوالي ده خدای شه صحه نه را معلومیږي. د امام بخاري رحمه الله تعالی استاد ابوالولید ابوالرجا رحمه الله تعالی پروت دی. نو څونه منطقه ده؟ 200 کیلومتره ځای دی. او داسې شمال او جنوب د افغانستان ناواخه په دې کې ډېرې سترې هستۍ شخې دي او پرتې دي. روحاني صاحب ته ورغلو رحمه الله تعالی په دا پکتیا کې به غالبا زیارت دی. روحاني بابا رحمه الله تعالی هلته یو نه ډېرو ښو خلکو دا قصه کول چې مجاهدینو چې کله د امریکا او د دې د لاسپو سره جهاد کاوه، نو د شپې به خوب کې روحاني بابا رحمه الله تعالی ورته ویله چې الله رب العزت له طرفه څخه موږ نصرت کوو، تاسو پر مځکه باندې د دې انسانانو سره جهاد وکړئ او مقابله وکړئ. ما بله ورځ کتاب کې پرونو کول مرض مې شاګردانو ته ویله مالدارشه انسانان د ښو انسانانو په سترګو ورته وګورئ. بابا صاحب رحمه الله تعالی مې ور یاد کړي، د بابا صاحب ولسوالي د ارغنداب. دا یو عادي کس دلته نه دی ښخ، او نه به څوک د عادي کس په نظر ورته ګوري. مزارات اولیاء د کندهار یو چا جوړ کړی دی، هغه مطالعه کوي. په تاریخ کې بیا د تاریخ صفحې راواړوي مطالعه کوي. بله شپه را تېرېدم له محمد جان رحمه الله تعالی د میربازار شریف زیارت، بیا مې چاته ویله مال دا عادي کس مه بولئ، د دې په تاریخ چې سړی خبر سي بیا په ګوته په غاښ ورته وایي چې حریان به سي چې رب عجبه انسانان دي تېر کړي دي په دې زمانه کې، عجبه خلک دي راوستلي دي. دې خلکو ته په عادي سترګه مه ګورئ. یا شخصي انسانان چې ولاړله شهیدان مجاهدین د تصوف خلک صوفیان خلک دیندار خلک نارینه ښځینه، دې ته په عادي سترګه مه ګورئ. دا یو چپلاخه لري، دا یو قهر لري، دا یو غضب لري. دې کې پلا شرا شروع کړله، بیا د ډېرو میړو انسانانو مخ په چپلاخ وروي. د ښو خلکو سره به سړی دښمني نه کوي، او د ظالمو انسانانو ته دعا مه کوئ. که یو څوک ظالم انسان ته دعا کوي په خپل آیډي ورته وکړله، نه که په شي نه دی خبر چې متوجه کړي وایي مولوي صاحب ته په شي خبر نه. نظام دا خلک جوړي. د پښتو عاشق خلک دا دي، د اسلام عاشق خلک. پښتو بیله خبره ده. یو وخت ما یو چا ته ویل مال پښتو ته موږ در تاسې ډېر خدمت کړی دی، قرآن کریم و پښتو تفسیر ورته کوو او لیکیم انشاءالله چاپ بسي، او حدیث په پښتو ورته وایي لیکیم انشاءالله تعالی ډېر چاپ بسي که موږ ژوندي وو که مړه سوي وو. د مذهب کتابونه په پښتو ورته وایي انشاءالله ډېر به چاپ سي، ډېر چاپ سوي دي. او نورې مقالې او بیانونه په پښتو کوو چاپ سوي دي، چاپ بسي. در تاسې خو پښتو ته موږ ډېر خدمت کړی دی. تاسو پښتو ته څه خدمت کړی دی؟ یا خدمت نه دی سوی؟ نو ولې نه دی سوی یا نه دی سوی؟ هر پښتون چې راواړی پښتو ته خدمت وکړه. خو دا اوس چې زه ناست یم ته په پښتو خبره اورې زه کوم، او د امام غزالي رحمه الله تعالی 21 او 22 وصیتونه نه نیم سوه کاله مخکې تېر سوی دی. دا عالم پښتو کتاب او عربي کتاب مې پښتو په بیان کې درته وژباړئ. تر دې لا برابر خدمت. ظالم ته دعا مه کوه، ما ته دعا وکړه. زه دې پر هغه لار برابروم د الله په فضل چې د الله خوښه ده. ظالم دې پر هغه لار برابري چې د شیطان خوښه ده. ظالم دې فساد ته بیایي، د ټولنې فساد ته دې بیایي، بد اخلاقۍ ته دې بیایي، ډېرو رذایلو ډېرو بدو کارو ته دې بیایي. خو یو عالم او ښه سړی دې بدو کارو ته نه بیایي. او څلورم کار بچی چې ته به یې نه کوې پرېږدې به یې هغه دا دی د عمراو د امیرانو هېڅ تحفه او ګفټ او هدیه او شی به یې نه قبلوې، ځینې اخلې به یې نه. که څوم ته به دې خبر سي چې د دغو امیرانو د دغو باچیانو چې ظالم باچیان دي د دوی ګفټ او تحفه حلاله ده، که څوم خبر سي خو مې اخله. ولې؟ په دین کې طمع دین خرابوي. که چا په دین کې طمع وکړله دین خرابېږي، او که چا یو بل چا ته طمع وکړله
ناستو کار یې نه کوئ، دغه خواري یې نه کښله، بل چا ته یې تمه و، د بل چا زکات ته، د بل چا صدقې ته، د بل چا نورو شانو ته، او دین یې خراب سو، تقوا یې خراب سول. چې کله د انسان دین خراب سو او د امیر تحفې ته د یو چا تمه سوله، په دې انسان کې غوړمالي پیدا کېږي او د امیر خبره به باره مني. انسان د احسان تابع دی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. او بیا د دغه ظالم باچا سره کدی د باچا تحفه واخلي، یو څه ځینې قبول کړي، بیا د سره په ظلم کې معاونت و کومک هم کوي. څه چاپې وویل سولیاوه په مړو بتوی کې به کیلومتره تګ به یې وکړي، په سوونو کیلومتره تګ به یې وکړي. پر دا ښاري صفا کې په شپو خلک ولاړه وه، جرو ته ورکښته سوله، و دشتو ته ولاړله، کاریزو ته ورکښته سول، صوبو ته ورکښته سوله، هلته به یې شپې تېروئ. دا ظالمان وو که نه؟ هر څوک چې په هر لباس کې هر وخت هر ډول ظلم وکړي، د اسمانونو رب دغه ظالم او ظلم نه خوښوي. که ملا پر خپل منبر کوي او په خپل محراب کې کوي، که یو پیر او مرشد په خپله خانقاه کې کوي، لہذا هغه استاد ظالم دی چې د خپل شاګرد ښه تربیه ونه کړله. هغه مدرس ظالم دی چې په خپل درس کې د خپلو شاګردانو د پوهاوي خال ونه ساتي. او هغه تاجر هم ظالم دی چې ناکه پناکې پر خپل ملت باندې ډېر اجناس ناکه پناکې ګران کړل. او هغه تول او ترازو والا چې پیمانه کوي، کیل او وزن کوي، یا په ترازو یو شی ورتلي، یا په پیمانه یو شی بل چا ته ورکوي، او په پیمانه کې کمبوت راوستی، دغه هم ظالم دی. او الله رب العزت دغو انسانانو ته شرا کوي: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. چې کله د بل چا څه اخلي په پوره وزن او کیلو پیمانه اخلي، خو چې بل چا ته ورکوي کم یې ورکوي. دا ظالم انسانات دي، هر څوک چې په هر څوک وي. الله اکبر کبیره. او امام غزالی رحمه الله تعالی خپل شاګرد ته وایي تر ټولو لږ تاوان چې د ظالم باچا څخه ته تحفه واخلې، هغه نور لوی هغه تاوانونه خو یې پرېږده، لږ تر لږه دا تاوان یې دا دی چې ته د دوی سره باره د محبت شروع کړي، او د ظالم سره محبت دا دی دعا به ورته کوي. او الله رب العزت د ظالم د دعا څخه بد وړي، د ظالم د ډېر ژوند لپاره شته دعا کوي، الله رب العزت بد وړي. او چې کله د ظالم لپاره ته کومکې سولې، په دې کې د ټوله عالم خرابتیا راځي، د ټوله مخلوق خرابتیا راځي، ټوله ملت خرابېږي. نو امام غزالی صاحب ورته وایي بچی او شاګرد متوجه سه، تر دین او تر آخري انجام چې ستا خرابېږي، تر دې بدتر کار بالا نشته. موږ تاسو چې دا هر څه ګالو، خو د دې لپاره چې آخره خاتمه مو پر ایمان سي، موږ ایمان سره جلا نسو. خو که چا ظالم ته دعا وکړله او د ظالم سره محبت وکړي، آخره خاتمه یې نه پر ایمان کېږي او دین ته تاوان رسېږي، دین یې خرابېږي. او بیا امام غزالی صاحب ورته وایي بچی پام پام پام، 2-3 وار ورته وایي د شیطان په خبرو خطا نه وځې او د ځینو خلکو په خبرو خطا ونه وځې. خلک به درته وایي چې وایه ښه د امیر تحفه، د باچا تحفه. باچا خو د دې لپاره پیسې استعمالوي چې پر خلک ظلم وکړي، ته د باچا څخه تحفه د دې لپاره واخله چې پر مسکینانو یې تقسیم کړې. ګوره پام کوه، د تحفه مه اخله. په دغه نیت او په دا شیطاني وسوسه او په دا شیطاني فکر مه خطاوځه چې زه د باچا څخه اخلم راټولوم یې، بیا پر خلکو فقیرانو مسکینانو تقسیموم. او بیا ځینې خلک به دا درته وایي چې د دې لپاره چې باچا پر بل ځای مصرف کړي ښه دی، او که ته واخلې پر مسکینانو یې مصرف کړه. پام کوه، په دغه وسوسه، په دغه تشویش د ډېرو انسانانو غاړې پرې سولې. د باچا څخه تحفې مه اخله. او بیا ورته وایي ما نورې ډېرې خبرې کړې دي، واسطه زما بل کتاب وګوره، احیا علوم الدین د امام غزالی صاحب په 4-5 کتاب کې، په 4-5 ټوکه کې چاپ شوی دی. ډېر ښه کتاب دی، بېلابېلې خبرې پکښې کېږي او تر ډېره حده، بلکې که داسې ووایي چې ټول کتاب مو کتل دی، لله الحمد، پکې خورا نادرې خبرې شته، د عبرت خبرې شته. که چا کله کله کتی، بیا دې وګورې دا نوم دی. او 4 کارونه بچی چې ته به یې کوې، امام غزالی صاحب وصیت او نصیحت ورته کوي خپل شاګرد ته. کارونه دا دي: اول، ستا ټوله معامله، ستا هر څه باید د خالق جل جلاله سره وي، ښکاره او پټ دي، د الله رب العزت د رضا لپاره وي. څه دې ورکول، څوک دې نازوي، د چا څخه څه اخیستله، د خدای جل جلاله سره به دې معامله وي. الله رب العزت راضي کولی سي. او که د الله سره معامله د الله رب العزت اصولو مطابق ونه کړله، د الله سره معامله و خو مخلوق دې راضي کوي، بیا به نو مخلوق ناراضي، الله به ناراضي، نه به دې خدای خوشحاله کړي، نه به دې مخلوق خوشحاله کړي. دواړه به در څخه باندې. او 2 شان وپېژنه، یو هغه څوک دی چې مجازي دی، یو هغه څوک دی چې حقیقي دی. ستا حقیقي رب دی، ستا حقیقي اشنای رب دی، ستا حقیقي چې ته باید رابطه ورسره وساتې الله رب العزت دی، هغه ذات دی. او مجازي اشنایان دغه بندگان چې د مځکې پر سر ګرځي، د دوی سره ډېر کار مه لره، د خالق جل جلاله سره رابطه جوړه کړه. او رابطه په داسې مجلسو جوړېږي قدرمنو
سړک پر غاړه نه جوړېږي. یا خلکو ته موږ وایو زارۍ مو کړي دي، راسئ راسئ راسئ، بیا وایو دا د نن د 14 سپوږمۍ ده او نن به شاید 15 شپه وي، د سپوږمۍ پر تاسو شاهد ده، راسئ راسئ، په دې کې مو خیر دی او ډېر خیر دی. د هغه سپوږمۍ به راخېږي، بیا به تا هدیرې قبر ته ورشوه کوو یا به ما قبر ته ورچې. د هغه سپوږمۍ به راخېږي، بیا به داسې مجلس الله رب العزت داسې ورځ نه راولي. خدای دې زموږ په شاګردانو او اولادو کې داسې څوک پیدا کړي چې زموږ څخه وروسته دا منبر او محراب سنبال کړي. هر څوک چې وړ وي، ضروري دا نه ده چې زما په عیالو اولادو کې وي. هر هغه څوک چې د دې وړ او مستعد و، هغه ته د اوس څخه لا اجازه ده چې دې ځای ته راسي او دغه قیزه او دا ونیسي او د دې مدرسې چارې مخ ته بوځي. ځینې کمزوري نسي کار. دوم کار چې ته به یې کوې بچی شاګرده، هغه دا دی چې کم کار د ځان لپاره خوښوې، د ملت لپاره یې خوښ کړه. ملت په چی شي باندې راضي کېږي؟ ملت لپاره چی شي خوښوې؟ دا خوښوم چې دی کامیابه شي، سرخوره شي، ښه اقتصاد یې شي او د قرضو څخه خلاص شي. په دعاو کې دې شامل کړه، په خوله د دې لپاره هم دا خوښوه. او دریم کار چې کله ته علم وایې، علم مطالعه کوې، د علم کتابونه را اخلې، ګوره داسې علم زده کړه چې ستا قلب په صالح شي، ستا زړه په سم شي، ستا نفس په سم شي، ستا د نفس تزکیه په راشي. او دا ټول عمر یوه هفته دی بچی پر تا باندې تېرېږي، دا ټول عمر. نو ګوره په دې یوه هفته عمر کې په هغو علومو باندې مه مصروفه کېږه چې هغه د فقه علم دی، علم الکلام دی، په د کتابو کې راځي د طالبان به پوهېږي او نور علوم دی. په دغه علم پسې څه چې ستا نفس په کوم شي باندې اصلاح کېږي، دا علم ټینګ کړه. ولې خو ستا ټول عمر یوه هفته دی او په یوه هفته کې که دا ټول علوم زده کړې نو بیا به ستا نفس څنګه اصلاح شي؟ او بیا ورته وویله چې ګوره مراقبه کوه، نفس ته متوجه کېږه، د خپل زړه صفات ته متوجه کېږه، د بدو اخلاقو څخه ځان ساته، په ښو اخلاقو باندې ځان ښایسته کړه. او بیا په آخري کې یوه جمله ورته وایي: ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. کېدای شي شپه لا نه وي تېره سوې، ورځ لا نه وي تېره سوې، شب روز لا نه وي تېر سوی، انسان الله رب العزت ته ولاړ شي او د دې دنیا څخه کوچ او رحلت وکړي. د پرون واقعه د زموږ یو ملګري کوروالا وفات شوله، الله رب العزت یې مغفرت وکړي. نو څه کار یې خبره مو سره کوله، ولمازګر راسه خو خیر زه پرون سهار ورغلم، پر د 10:30 یا 11 بجې ورغلم، د کور مخ ته راته انتظار و. زه چې ورغلم د موټر کښته شولم، دیم را کښته شو، نو هغه موضوع یې را سره شریکه کړله چې دا خبره ده، دا خبره ده، دا خبره ده. آخري چې هغه نورمال هدف چې څه دی، مقصد الدامي هدف دی، معلوموږ انشاءالله تر خپله وسه خدمت کولی شو که دا موضوع په موږ باندې حلیږي. په دا وخت کې د کور څخه یو کوچنۍ نجلۍ راووتله، ولته راسه هلته ستو یو مشکل پیښ شو، پلانکۍ څه په وسول دی چې ولې موټر ته یې واچول، تر شفاخانې به رسېدلي یا به نه یې رسېدلې، کوروالا یې وفات شول. د چا به څه فکر وي، د چا به څه فکر وي، دی هم پریشان، اولادونه هم پریشانه. برای تر 9 بجو نه نیم بجو په معالجات کې هغه ښخه شوله، دعا یې ورته وسولې. دا فکر مې ده کوئ چې خدای پاکه د داسې یو مرګ څخه مو وساته چې بې ایماني را نه شي، د داسې یو مرګ څخه ځانونه وساتئ، دعا وکړئ چې خدای پاکه د بې ایمانۍ څخه مو وساته. امام غزالی رحم الله تعالی اخرنۍ خبرې 22 وصیت و خپل بچي ته کوي، و خپل شاګرد ته کوي، او د سترګو تور د زړه ټوټې ته کوي. 22 وصیت دی او دا اخري وصیت دی او دا اخري نصیحت دی. وای ایها الولد، بچی یو څه خبرې لا نورې واوره، زما څخه یو څه خبرې نورې هم واوره او زده یې هم کړه او فکر هم پکښې وکړه، فکر هم پکښې وکړه. که یوه هفته د یوې هفتې وروسته و تا ته باچا راسي او تا ته حال درکړي چې زه ستا ملاقات کوم، ستا د زیارت دپاره در روان یم، نو ته به خپل ځان څونه اصلاح کړې، ښه جامه به واغوندې، ښه کالي به واغوندې، ځای به جارو کړې، امادګي به ونیسې او پاشانې به وکړې، پوره تیاري به د باچا د ملاقات د زیارت دپاره وکړې. یوه هفته وروسته که تا ته یو څوک وایي چې باچا راځي او یوه هفته بعد ستا ملاقات کوي او ستا د دیدن لپاره، نو ته به څونه ځان ستړی کړې، موږ تاسو به څونه ځانونه ستړي کړو. امام غزالی رحم الله تعالی فرمایي، وای اوس نو فکر وکړه، اوس نو فکر وکړه چې ته د باچا یو مجازي باچا دی، د دنیا باچا دی، د هغه لپاره اوپاشي کوې، ځان ستړی کوې، ښه لباس اغوندې، عطر وهې، جامې ښه اغوندې او ښه ملګري ورته رادعوتې، استقبال لپاره لین جوړې، دا مجازي باچا دی. او د الله رب العزت د رسول قول دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله ستاسو شکلو ته نه ګوري، الله ستاسو صورتو ته نه ګوري، الله ستاسو اعمالو ته نه ګوري، بلکې الله رب العزت ستاسو زړه ته ګوري او ستاسو نیتو ته ګوري. ستا نیت څه دی بچی؟ ستا په زړه کې څه درګرځي؟ هغه نیت چې د الله رب العزت د رضا لپاره دی، کافي او شافي دی.
او بیا امام غزالی رحم الله تعالی ورته وایي د خپل زړه حالات بدل کړه، د زړه نه دي، د خپل زړه حالات بدل کړه. او نور علمونه چې دي هغه به فرض دي، خو د زړه علم چې دی دا فرض عین دی. زړه په کم علم باندې سمیږي. نن په بخاري شریف کې د حدیث تیر شو، د انسان په وجود کې یو ټوټه ده، که دا ټوټه اصلاح سوله انسان ټول وجود ورسره سم دی، او که دا ټوټه خراب او فاسده سوله بدبویه سوله د انسان ټول وجود ورسره بدبویه او خراب دی. امام غزالی صاحب خپل بچی ته هم خپل شاګرد ته هم دغه وصیت او نصیحت کوي، وایي بچی د خپل زړه علم حاصل کړه، زړه اصلاح دې په څه شي راځي او زړه په کومو شیانو سمیږي. د زړه څخه د حسد، کینه، بغض، بېوفایي، درواغ په څه شي وځي د زړه څخه دي، هغه علم حاصل کړه. هغه علم پر تا فرض عین دی، نور علوم پر تا باندې فرض عین نه دي. و دون علم زده کړه چې حلال و حرام په وپېژنې. نو دا خلک چې ټیویشن ووایي، لیول 1 شروع کړي، 2 شروع کړي، 3 شروع کړي، تر 6 ورسېږي، ټافل ایډوانس ووایي، دا سټریملاین سلسله ده، دا پلانکۍ سلسله ده، دا د عربي سلسله ده، دا العربیة بین یدیک دی، دا الناشدی و دا العربیة لنا ده، دا د فارسی سلسله ده، دا د پښتو سلسله ده. دا ټول علومو ته انسانانو عزمونه کړي دي، کلک هوډ یې کړی دی چې باید زده کړم. خو هغه علم چې فرض عین په هر وخت کې و او د زړه علم و، د هغه څخه انسانان غافله دي. زړه په چیز سمیږي. ګیر ته خو رېګمال ونیسه، ګرده زنګ ایسته کېږي. د زړه رېګمال څه شي؟ د زړه رېګمال تلاوت دی، د ښو خلکو صحبت دی، د خپلو استادانو ملاقات دی. د نقشبندیه طریقه کې راځي، وایي 4 اعمال به کوي، 4 کارونه به کوي. یو به د خپل شیخ سره صحبت کوي، هر وخت به مجلس ته ورځي. بل به پر شریعت باندې مداومت او همیشه توب کوي. او بل به د ټولو اولیاو سره محبت کوي. دا کارونه به کوي، الله رب العزت ته یو ځای ته رسي. دا د خپل زړه اصلاح ده. او بیا ورته وایي امام غزالی رحمه الله تعالی، وایي ګوره یو خبره بله درته کومه، که دې زده کړه ستا لپاره خیر دی. د ډېرې دنیا په تلاش کې مه وځه، او د 1 کال نفقه چې دې برابره کړله بس ته باله. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیګانو لپاره نفقه برابروله، او بیا به یې دا ویله اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا، خدای د محمد د اولادو لپاره صلی الله علیه وسلم د دوی کتغ او غذا کافي وګرځوه. د 1 کال نفقه چې دې وګټله بس ته باله. او ځینې وخت به نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو کوروالا لپاره د 1 کال نفقه برابروله. د هغو کوروالا په دلو کې چې به ضعف و، ډېر نفقه به یې برابرول. او کومه کوروالا چې به صاحبة یقین وه، یقین به یې کلک و، د ټولو کورولاو د هغې لپاره به بس د 1 شواروز د 1 ورځې یا د نیمې ورځې کتغ او خوراک چې به یې برابر کړي، بلابودې کوشش نه کوئ. اوس تاسو پام و دې خبرې ته راړو، ستړي او که نه ستړي و، ډېر ستړي په چی شي باندې څنګه ډېره سي. محتمم صاحب هم اخته دی، مولوي صاحب هم اخته دی، عالم صاحب هم اخته دی، ټول اخته دي. او تاسو یې لرئ د یوې میاشتې ته که یې نه لرئ، و هر یوې لرئ، د یوې هفتې ته لرئ که یې نه لرئ، و هر یوې لرئ. نو بیا پریشاني د څه شي ده؟ دا اوس د لمانځه مخکې ما یو حاجي صاحب خبرې سره کولې چې 100-200 وګټل سولې، پر دې قناعت وکړه، د الله رب العزت شکر ادا کړه، او سجدې ولګو، اوږدې سجدې وکړه، دا خپل تندی په دا مسله او په دا جاینماز او په دې مځکه باندې وشړوه، الله رب العزت ته وژاړه چې لله الحمد ته راضي سه، زه در څخه راضي یم، یو څه دې راکړي د بل د احتیاج یې ساتلی. نو امام غزالی رحمه الله تعالی چې 450 کې پیدا او په 1505 کې وفات شو، او د وخت حجت الاسلام محمد رحمه الله تعالی دی، نوم یې دا دی. و خپل بچي ته 22 وصیتونه او نصیحتونه وکړله، 22 تانې، او موږ او تاسو ټوله واورېدله او ځانونه ورباندې پوه کړله. دعا به اوس دا کوو چې رب العزته دا وصیتونه چې امام غزالی صاحب خپل شاګرد ته کړي دي، موږ ته هم خپل استاذ وکړله. خدای د عمل کولو توفیق راکړه. الله په موږ کې انقلاب راوله. خدای د اصلاح او د هدایت خواته بوځه. در سره وایخئ دا وصیتونه ثبت شوي دي او وایورئ، په موټر کې هم اورئ، په MP3 کې هم اورئ، په ټلیفون کې هم اورئ. تر نورو خبرو مو دا خبرې ښه دي چې وایورئ. یو خبره خو به ګټه وکړي. 22 وصیتونه به شاید زما هم هېر شوي چې کم یو وصیت و، شاید ستاسې به هم هېر وي چې کم وصیت و. راسه چې بیا تازه کړو. نو انشاءالله تعالی د نورو علمای کرامو وصیتونه او نصیحتونه به هم درته راوړم. روان چهارشنبه که ژوندی وم، د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی وصیتونه چې امام ابو یوسف صاحب ته یې کړي دي، اوهو هغه بیا جلا عالم دی، هغه بیا چلا کنده عالم دی، هغه بیا ډېر لوړ شخصیت دی. دا په لږو خبرو کې ډېر عبرتونه وه، دا په لږ خبره کې ډېرې اشارې وې، دا په لږ خبره کې ډېرې د عبرت کیسې پرتې دي. الله رب العزت دې پر دوی باندې ورحمېږي. الله دې زموږ او ستاسو پر ټولو مردګانو باندې ورحمېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العزت د مجلس را قبول که، الهی د ستا د رضا سبب یې وګرځوه. زموږ د حاضر مجلس د ټولو مریضانو د عاجل کامل شفا سبب یې وګرځوه. د دې اسلامي نظام د استحکام او د بقا او د دوام سبب یې وګرځوه. رب العزت مریضانو ته عاجل شفا ورکړه. راغلی مجلس ته وبخښه. خدای پاک دوی اقربا زموږ اقربا وبخښه. اولادو ته مو ته هدایت وکړه. کوروالاو ته مو ته هدایت وکړه. خدای پاک د بیبیګانې چې په کورو کې ستړي دي زموږ خدمت کې رب العزت بې شمېره اجرونه ورکړه. خدای پاک زموږ اولادو ته هدایت ته وکړه. لوڼې زاونان مو پر هدایت باندې ته برابرې کړه. خدای پاک د شاګردان مخلصین محبین سپېږیري ځوانان ټوله ته راوبخښه. خدای پاک د امیر او د عمراو حفاظت ته وکړه. زموږ د ټول نظام حفاظت ته وکړه. د ټول افغانستان ساتنه ته وکړه. د ناحقه ټکو وفاتو او شرو څخه متوساته، د ګاونډیو د ظلم او د شر څخه متوساته، رب العزت د ګرمۍ د څپو څخه متوساته. خدای پاک په خیر او عافیت باقي ژوند را باندې تیر کړه. اخر خاتمه مو ته پر ایمان کړه. ځوانانو سپین ږیري مشرانو او کشران چې بیان ته راځي رب العالمین په حاجاتو ته خبرې ستا د خپل خدایي پروي باندې، د رسول پروي باندې، د قرآن او د مذهب او د دې حدیثو د دې کعبې پروي د دوی ټول حاجتونه ته ورکړه. د دې مدرسې د دې جامع قرضونه ته ادا کړه. خدای پاک د بل د احتیاج مو وساته. د سترګو د لوندوالي، د غوږو د کوڼوالي څخه مو وساته. د وجود د سرطان څخه مو وساته. د ټول بدن د هر عضو د هر ډول ناجوړي څخه مو ته وساته. په شفاخانو او روغتونو کې مریضان دي عاجله شفا ور نصیب کړه. چا چې غوښتنه د دعا کړې ده او څوک چې وفات شوي دي رب العالمین د ټولو حاجتونه ته ورکړه. د افغانستان د باندې چې کوم افغانان اوسېږي او د دې تعلق دی رابطه یې ته رب العزت د ټولو حاجتونه ته ورکړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه.